د ځواکمنو موټو زور په ډیره جذبه سره دلته به د افغانستان ماسټر انتخابیږي. دغه سیالي د افغانستان په سطحه د یا مډالونه دي چې نن د بریالي کسانو په نصیب کېږي. دوی به د خپلو موټو په زور سره نن کامیابي ترلاسه کوي. لازم لاسونه لاس ورته نه جوړ زور خو ماشاءالله پلیاران ښه وله تر ډېره ادم بس 80% دا چې زور سره استعمالوي. سلام دوستانو، وخت مو په خیر. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند اوسئ. درنو دوستانو، نن په یو ځانګړي پروګرام پسې راغلي یو او غواړو چې په تاسو باندې یو ډول ننداره وکړو چې دغه نندارې ته د آرام سیلینګ وایي یا هم د لاس یا په اصطلاح د موټو د زور سیالي ده. دغه سیالي د افغانستان په سطحه ده، لکه څنګه چې تاسې دلته زما شاته وینئ. په ډېر زیات شمېر سره کسان راغلي دي او د بېلابېلو ولایتونو څخه دي. دا کسان به نن د خپلو موټو په زور سره کامیابي ترلاسه کوي. دا چې دغه لوبه به څنګه را شروع سي او په دې لوبه کې به څومره لوبغاړي وي، کم ټیمونه به وي، دا به انشاءالله د ویډیو په جریان کې تاسو ته در وښیو. تاسو د پروګرام تر پایه راسره پاتې سئ او زموږ سره مل اوسئ. درنو دوستانو، دا نو په کندهار کې باغ عمومي دی. باغ عمومي نو دلته د فوټبال، د والیبال او فوټبال د لوبو دپاره یو جوړ شوی ځای دی او دلته د کندهار زیات شمېر ځوانان راځي تر څو دلته د فوټبال یا هم د فوټسال هغه کوم ټورنمنټونه چې جوړېږي یا لوبې چې کېږي یا تمرینات، نو خلک دلته راځي. دغه د نن سیالي بیا روشن سپانسر کړې ده او دا د روشن مخابراتي شرکت هغه غرفه ده او دلته هم د روشن مخابراتي شرکت اکثریت دوستان ولاړ دي چې د هغو له جملې څخه احمدزی صاحب دی او د دوی ملګري دي چې دلته دوی خپل میټینګ ترسره کوي چې د دغه لوبې سپانسر او پروګرام مکمل د دوی له طریقه دی. دوستانو، مخ ته ځو او لکه څنګه چې تاسې وینئ دا په ډېر زیات شمېر سره، البته دا ډېر ښایسته او په زړه پورې لوبغالی دی. دلته نو راځو، دا د نن د لوبې سټیج دی. دلته نو زیات شمېر دوستان راغلي دي تر څو دغه لوبه له نږدې ننداره کړي او لکه څنګه چې تاسې وینئ دغه سټیج نو هغه سټیج دی چې نن به ډېر زیات شمېر کسان هم بریالي سي او هم به په اصطلاح ناکامه به نو نه وایو، خو یعنې لوبې له بریالیتوب څخه به پاتې سي. نو زه به ور وخېږم او نږدې به تاسو دغه جریان ووینم. دا نو د خطابې میز دی او د دې طرف څخه بیا چې لیدونکي یې دا سټیج ویني، دغسې په دې شکل سره دوی ناست دي. دغه میز نو فکر کوم د لاس د نیولو ځایونه هم لري. دا نو بس د هغه کسانو دپاره دی چې دلته دوه سیال کسان سره مخامخ کېږي او یو هم دې خوا ته درېږي، دا بل هم دې خوا ته. تاسې وینئ دوستانو، دا بیا خپل مشخص ټیبل لري یا میز لري او دغه جوړښت په دې شکل سره دی چې لاس هم په اصطلاح راحته وي او خوږ هم نه سي. نو زه نور نه پوهېږم چې دا څه رقم طریقه لري، خو یوازینی شی چې ما لیدلی دی اکثره وخت بس یو سیال دې خوا ته یو بل هغه خوا ته، نو دلته لاس سره ږدي او خپل لوبه سره ترسره کوي. دا نو هم دغه ټیمونه دي چې دلته راغلي دي. نن به وګورو چې څوک دغه لوبه ګټي او د دې سیالۍ ماسټر افغانستان چې ورته وایي هم بریالي کسان به نن په تاسې ووینو. تاسې راسره اوسئ د پروګرام تر پایه پورې او خوند ورڅخه واخلئ. درنو دوستانو، په څو شیبو کې به د دې پروګرام افتتاح وسي او پروګرام را پیل سي او سیال ټیمونه به یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دلته نو د ننوال یا هم مینوال په زیات شمېر سره ناست دي او یوه خبره چې زما مخکې یې رسوله، زه نن د دې پروګرام په
فوټوګرافي او ویډیوګرافي ترسره کوم. دا چې تاسو وینئ دوستانو دا نو هغه کپونه دي په اصطلاح یا مډالونه دي چې د نن د بریالي کسانو په نصیب کېږي. نو دوستانو دلته مې یو شناخته ملګری پیدا کړ، د هغه دی ښایسته خان. شاید تاسې د څېرې سره ډېر اشنا یاست. نو زما ملګری هم دی او ممثل دی او په کندهار کې یو فعاله ځوان هم دی. ښایسته خانه څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ جوړ روغ یاست؟ په خیر یې؟ صحت ښه دی؟ څنګه یې ښایسته خانه؟ شکر الحمدلله. تاسو ښایسته صاحب ژوند په خیر دی؟ څنګه د لاس زور څه معلومه یې وروره؟ دلته زموږ ملګري وجیب الله چې د عرب رسلینګ یو پیاوړی یو پلیر دی، هغه یو پوسټ کړی و چې د افغانستان مساته سیالۍ دي، مسابقې دي، نو دغه پوسټ مطابق رمضان مې راورسوي. ښایسته خانه دغه د لاس د لوبو سره مخکې بلد وې، دا لیدلې وې که یا؟ د لاس لوبې مې لیدلې وې مخکې، دغه ستاسې ملګری مې هم دی. ښه، دا وجیب الله دی، امان الله دلاور دی، ځینې نور پلیران دي. ښه، نو په فیسبوک د لارې تعقیبوم، میډیا د لارې. ښه ښه. خپله د لاس زور والی دی؟ نه، د لاس زور خپله نه دی والی. په کلیپو کې خو دې والی د لاس هغه دا ځینې لاسونه لاس زور ته نه شي جوړ. ښه، یا ته خو دا دې ښه موټان لرې، دا لیدونکي ویني دا ستا موټان دا چې کار په وکړې ښه سره برابرېږي. او داسې دی ځینې ځوانان کوښښ کوي په لاس زور وویني، ته مثال اماده کوي چې ځینې غټبازان دي، ځینې غوړ بدن جوړ کړي، داسې په یو رشته کې ځان ورته بوځي. نو هر ځوان ځان خپله هغه معلومه کړې ده رشته. بلکل څوک لاس زور ته مثال په لاس په زور کې امادګي شوق سره لري، څوک بدن جوړي، څوک جمناستیک کوي، څوک قسم قسم لوبې کوي. بلکل. ښایسته خانه څنګه د مینهوالو سره به هم دلته مخ شوی که یا؟ مینهوال سره مخ هر ځای مخ کېږي ورسره. خامخا مینهوال سته، مینهوال سره مخ کېږي. بلکل. یو خاطره که دې راته ووایه دا د نن د یا د بلې ورځ د مینهوالو څخه، دا چې مینهوال به اکثره وخت پر چا باندې پېښېږي خورا جالبې ورته کوي نه، یا د کلیپ په نامه ورته وایي چې په کلیپ کې د کوم نوم یا په هغه کردار ورته ګوري نه. چې دغه ته راغلم د سیالۍ ته د مینهوال په ځای کې ناست وم، نو ګلنالې پر سر مې وموښتل، د مینهوالو شاته وکتل، زه یې ولیدم، نو ورګل پرې خندل. زه هغه د ګل په خاطر یې ته لیدلی. د دې نه مننه ښایسته خانه، راځه چې لوبه وګورو چې لوبه مو اوس په شریکېدو ده د خیر سره. ماشاءالله د دې لاسونه خطا کېږي، د ګریپ باندې وتړئ وبګورو چې څه کېږي، بادون خو راچېږي. ماشاءالله وبګورو چې څه کېږي، ماشاءالله ماشاءالله. یو ورځ احمد ضیا خپل په نامه کوي، یو ورځ احمد ضیا خپل په نامه کوي، ماشاءالله. په عمر خان احمد ضیا ډېره ټیټه جټکا لري. زما په نظر چې د جټکې څخه کار واخلي ګټه کوي، زما نظر وینې. ماشاءالله ماشاءالله احمد ضیا، احمد ضیا. ماشاءالله جواد هلمند، محب الله کندهار. او وای جواد یو راوند خپل په نامه کوي، ماشاءالله. جواد احمد یو راوند خپل په نامه کوي، ماشاءالله. وبګورو امن جواد احمد دا بازي خپل په نامه کوي، ماشاءالله. جواد احمد ډېر اعلی. اوس
مه زیاته د سټیج څخه ځمه سمیر الله د ایمان څخه دلته راسه سټیج څخه ځه مهرباني سمیر الله هغه وخت زه زور نه کوم چې زور یې جوړ افغانستان په سطحول 15 کیلو کې سپورت ورک شپ سره واړه اپر کوچ ته توجه وکړي او کوچ ته کومه توجه ورته ډېر یو ښایسته میچ دی ډېر یو چیلنجي میچ دی ماشاءالله منګل څخه کوي ماشاءالله منګل د څنګه چې محمد رحمان منګل یې بازي وکړه ګراله تر سام وتلې بازي سټنډر بازي ماشاءالله دا جام جوش تاسو مني دا د روشن شرکت د فاصله څخه برابر شوی دي زیاته مننه ځنی کولو به روشن شرکت سپانسر کړی ده احمدزي صاحب تاسو یې پیژنئ Ready, go! زلفانو ته غوړولې دي ماشاءالله مېر ولې استاد ماشاءالله ماشاءالله وګورو ماشاءالله مېر ولې استاد ماشاءالله امپیر د پایله سره سمېږي ماشاءالله ماشاءالله وګورو ډېر جاذبه دا څنګه احساسات منګل ته قرار شه ماشاءالله ډېر ماشاءالله منګل یو ډېر وبګورو ظاهر شاه او ګلالۍ دا کوچني سیالۍ نه دي دا د افغانستان په سطح دي چې کوربه کندهار دی ماشاءالله یو روڼ ظاهر شاه خپل په نامه کوي د پکتیا څخه ظاهر شاه
نو دا سیالۍ چې ډېرې غټ سیالۍ چې د افغانستان په سطحه دي دا چې کوربه کندهار دی نو موږ باید په دې فخر وکړو چې دلته سیالۍ کېږي او دا ورزشکاران دلې راغلي دي موږ باید د دې ستاینه وکړو دوی تشویق کړو ظاهرشاه وګوره څونه په فوم کې ولاړ دی ظاهرشاه ماشاءالله وینر ظاهرشاه دې ته وایي د استادانو میچ ګلالۍ ښایسته میچ ټولو استادانو ته ښه راغلاست وایو دا چې زموږ پروګرام ښایسته کړی دی او تر اوسه پورې زموږ سره دلې دي ښه راغلاست ورته وایو ډېره مننه ځینې کوو قدرت د کندهار څخه سټیج ته راسه قدرت رفیع الله د بولدک څخه رفیع الله بولدک څخه دی واقعا تکړه ځوان دی د بولدک څخه دی رفیع الله ماشاءالله وبګورو چې څنګه بازي کوي قدرت الله هم تکړه ځوان دی وبګورو چې څه پېښېږي ماشاءالله قدرت د کندهار څخه روند خپل برنامه کوي ماشاءالله ماشاءالله په زړه پورې ظاهرشاه ډېر خوند به وکړي ماشاءالله ظاهرشاه د میزه سزا ما لږ ځان وساکه قدرت به راسي قدرت د کندهار بیا هم سلامونه دوستانو لکه څنګه چې تاسې ولیدله د کندهار روزګان او هلمند همدارنګه د پکتیا د ولایت څخه پلیران راغلي وه یا هغه کسان چې د مټو زور یې درلودلی دوی تر خپل منځ یا په خپل منځ کې سیالي سره وکړله او هغه کسان چې زیات زور یې درلود هغوی فاینل ته راووتله بیا د هغه څخه وروسته بیا د کیلو په حساب مسله وه چې هغه هر څو کیلو لوړ و هغه بیا راوتله یو تر بله سیالي سره کوله او تر هغه بیا وروسته دا دوې برخې درلودلې چې یو د چپه دستو او یو هم د رسته دستو یا د رسته لاس د زور لرونکو کسانو ترمنځ سیالي وه درنو دوستانو دغه سیالي چې اوس تقریبا د شپې 1:30 بجه ده لا هم جریان لري فقط یو فاینل پاته دی فاینل کې به دوه لوبغاړي چې په واقعیت سره ډېر زیات زحمت یې وایستی چې یو هم د هلمند دی او بل هم د کندهار څخه ولی الله او د هلمند څخه ذبیح الله په نامه دغه ځوانان به فاینل لوبه ترسره کوي او د دوی دواړو څخه به یو کس بیا انتخابیږي چې هغه به دغه د افغانستان په اصطلاح ماسټر جوړیږي او تر یوه کاله پورې به دغه نوم د ده سره ورسره وي درنو دوستانو چون ما په دغه پروګرام کې فوټوګرافي او ویډیوګرافي دواړه کوله نو زه هم ډېر ستړی شوم شاید تاسو ته زما د سترګو او د اواز څخه معلومیږي خو زما یوازینۍ هیله دا ده چې دغه پروګرام ستاسې د خوښې وړ وګرځېږي او په تاسې باندې دغسې جالب او په زړه پورې پروګرامونه وګورم نو تاسې راسره واوسېږئ تاسې خو نو وینئ په کندهار کې غوماشې هم زیاتې شوي دي او ګرمي هم ده خو خیر دلته ډېر ښایسته موسم دی او یو جالبه د خوشحالۍ فضا ده ځکه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه کسان راغلي دي او تاسې شور زما شاته وینئ چې دلته دوی د لوبې ننداره کوي او په ضمن کې زموږ د قوت د یووالي یو پیغام هم د ځان سره لري درنو دوستانو تاسې د خپرونې دغه وروستۍ برخه چې هغه د فاینل لوبې ننداره ده دا هم راسره وګورئ او انشاءالله ډېر خوند به پر واخلئ مننه د عربو سیند د خوا څخه چې موږ سپورټ کړي وو او زما خارج کړي دي او زما ځوانان دي په وټه لوبه کې حتما یو څه ځل نظیر او لوبه شروع شوه
دوستانو لکه څنګه چې تاسې ولیدله چې ولي الله ماسټر افغانستان سو یعنې دغه لوبه د په خپل بریالیتوب سره پای ته ورسول. ولی الله جانه څنګه یاست؟ بخیر الحمدلله. تاسو ښه احساس کوئ؟ بخیر د خوشحالۍ احساس کوم. ښه احساس. زما اولنۍ پوښتنه دا ده چې څو فیصده زور دې استعمال کړي؟ زور خو ماشاءالله پلیران ښه وله تر ډېره ادم بس 80% 80% دا چې زور سره استعمالوي. ښه د دغه لوبې طریقه څنګه وه؟ یعنې د څو ولایتو کسانو او د څو پروسې درلودې، څو پړاو؟ مشر افغانستان مقابلې وې بس د ډېرو ولایتو څخه ګډون شوی پکښې کې هلمند، دوکاندار و، کابل، پکتیا، د ډېرو ولایتو څخه ګډون شوی پکښې کې. دغسې ویل کېږي چې تاسې مخکې هم ډېرې لوبې په خپل نامه خپلې کړي دي، یعنې ګټلې مو دي. دغه لوبه د هغو پرتله څنګه وه؟ ډېره وسه وه ماته دا. څومره لوبې مو نورې کړي دي؟ ډېرې لوبې مو کړي دي، تقریبا 15 شل 10 لوبې مو کړي دي انشاءالله. یوازې د دې کندهار کې که د افغانستان په نورو ولایتونو یا نورو هېوادونو کې هم د پاکستان د پلیرانو سره د افغانستان د پلیرانو سره ډېرې بازیانې مو کړي دي. خپل دغسې یو تکتیک لرې په دغه کې او که یوازې بخت ګڼې که څنګه ویلی شي دې ته؟ خوارۍ زحمت غواړي، ورزشونه غواړي، یعنې زحمتونه مو ایستلي دي. زحمتونه مو ایستلي دي، خوارۍ مو ایستلي دي. دوستان ویني چې دا ستاسې دغه بازوګان هم دا په مازې څه سره نه جوړېږي، دا په واقعیت سره زحمت غواړي. خو یعنې دا خپل هغه طریقه هم لري دغه د لاس زور وهل؟ ډېره طریقه لري، تقریبا 40-50% خو طریقه ده پکښې کې. کوم وخت داسې وخت راغلی دی چې د عریب څخه بیرېدلی په اصطلاح چې دغه به زه نه شم ماتولی او هغه مات کړي، داسې یو خاطره به خامخا بیرېدلی خو نه یم، خو خامخا چې سړی ولاړېږي او څه په فون کې رښتیا یعنې داسې راغلي چې د یو عریب څخه دې خار خوړلی چې دا زه نه شم ورڅخه ګټلی او هغه ته وګټې؟ یاره درته اوس هم داسې هغه نه دی کړی چې سټېج ته ولاړ شوی یم. یعنې دا ستا خپل پر ځان باور دی چې سټېج ته ولاړېږي، میز ته وځې په اصطلاح. اولنۍ لوبې دې څنګه وې؟ د اوله سره څخه دغسې بریالیتوب کې را روانه که یو وارې ناکامي لیدلې ده بیا دې؟ یاره زما خو نه په یاد تېر چې ما دې بایللې، بس ښه ټیټ را روانې وه. ځینې وخت داسې ځینې کسان ناکامه سي یو څو ځلې که نه بیا کوشش کوي چې وایي زه به ځان کامیابه کوم، نو یعنې تا داسې تر اوسه پورې نه دي کړي که نه؟ الحمدلله نه یم مات شوی. ماشاءالله ماشاءالله. څه هیله لرې په آینده کې د دوستانو څخه د دولت څخه؟ دولت هم دا هیله ده چې مثال دا لوبه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رسمي، چې دا موږ ته رسمي کړي، موږ نورو هېوادو ته سفر وکړو پکښې کې، نورو خارجي لوبغاړو سره بازیانې وکړو، ورسره ووینو د نږدې. دا ما هیله ده. نو دغسې یو خاطره دې نه کړه راسره شریکه چې ستا په ژوند کې ډېره جالبه خاطره وي، خاصتاً بیا په دغه فیلډ کې چې تا ډېر وخت پکښې تېر کړی دی او ډېرې لوبې دې ترسره کړي دي، نو دغسې یو خاطره چې ډېره جالبه وي او ستا نه هېرېږي هغه که دا د ډېرو د ګټلو د احساساتو په اصطلاح یا هم د لوبې په جریان کې د یو جالبې خاطرې سره مخ شوی؟ داسې خاص جالبه خاطره خو نه لرو، خو تېر کال د مشر افغانستان مقابلې وې چې د پاکستان عبدالمالک عبدالقدیر د استاد راغلي وه، ماشاءالله ډېر ټیټ وه، نو خامخا هغه کې یو څه سره وارخطا ولو وه، ما ته هم وارخطا وه، نو بس الحمدلله ویې مې وړه. بیا هم ډېر مبارکي درته وایو د ماسټر مننه قربان اوسم، الله مو غم راکړو، خوشحاله اوسم. ډېر مبارک شه، ډېر مننه قربان اوسم، خیر اوسې.